بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. تاسو ته ښه راغلاست وایم د MTCNA د زده کړې دریمې ویډیو ته. ملګرو، د دې ویډیو په پای کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې لومړی د مایکروټیک راوټر ته عملي کتنه، یعنې ملګرو زه به تاسو ته د مایکروټیک عملي بڼه در وښیم او همدارنګه هغه به تاسو ته در وپېژنم. دویم، د مایکروټیک راوټر سره فزیکي اړیکه رامنځته کول، یعنې دا چې مونږه د مایکروټیک راوټر سره څنګه کمپیوټر وصل کوو په فزیکي ډول سره، نو دا به تاسو ته هم وښیم. دریم، د وینباکس پیژندنه، دا چې وینباکس څه شی ده په اړه یې تاسو ته معلومات درکوم. او څلورم، د وینباکس په وسیله د مایکروټیک راوټر ته لاسرسی، یعنې دا چې مونږه د وینباکس پروګرام په وسیله باندې څنګه د مایکروټیک راوټر عامل سیستم ته دننه کیږو او هغه ته لاسرسی پیدا کوو، په دې اړه هم تاسو ته معلومات وړاندې کوم. نو ملګرو، له تاسو څخه هیله کوم چې د دې ویډیو تر پایه راسره ملتیا وکړئ او دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او همدارنګه زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن او خبر شئ. د دریمې ویډیو لومړۍ برخه، د مایکروټیک راوټر ته عملي کتنه. د دې لپاره چې موږ د مایکروټیک راوټر تنظیم او کارونې ته چمتو کړو، نو لومړی باید د مایکروټیک راوټر دننه عامل سیستم ته لاسرسی پیدا کړو او د دې لپاره موږ دوه پړاوونه ترسره کوو. خو مخکې له دې دوو پړاوونو څخه به خپل مایکروټیک راوټر تاسو ته در وپېژنم او ځانګړنې به یې درته وښایم. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې وینئ، ما سره RB2011 سیریز ماډل مایکروټیک راوټر ده چې دغه مایکروټیک راوټر د وایرلیس او همدارنګه د GUI یا ګرافیکي صفحې درلودونکی دی. څنګه چې تاسو وینئ ملګرو، د مایکروټیک راوټر ترڅنګ پاور اډاپټر هم شتون لري چې د مایکروټیک راوټر لپاره د پاور یا برېښنا تولید ترسره کوي. دا هم د پاور اډاپټر کنیکټر ده چې د مایکروټیک راوټر سره نښلول کیږي. او لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو، دغه پاور اډاپټر د مایکروټیک راوټر لپاره 12 وولټه پاور یا برېښنا تولیدوي. د مایکروټیک راوټر لپاره بیلابیل ماډلونه شتون لري چې ځینې ماډلونه یې کیدای شي ډیر پاور یا برېښنا ته اړتیا ولري. په همدې ترتیب سره ملګرو، د مایکروټیک راوټر ډیری ماډلونه د وایرلیس ځانګړنه نه لري او همدارنګه پکې د GUI یا ګرافیکي صفحې شتون هم نه ترسترګو کیږي. یعنې ډیری د مایکروټیک راوټر داسې ماډلونه شتون لري چې په هغه کې د وایرلیس ځانګړنه او همدارنګه د GUI یا ګرافیکي صفحې ځانګړنه نشته. دغه مایکروټیک راوټر ملګرو چې تاسو وینئ، په دې کې هم د وایرلیس یا وای فای ځانګړنه شتون لري او همدارنګه پکې د GUI یا ګرافیکي انټرفیس صفحه شتون لري. ملګرو، په دغه مایکروټیک راوټر کې 15 پورټونه د فاست ایترنټ لپاره جوړ شوي دي، همدارنګه 15 نور پورټونه د ګیګا بیټ ایترنټ لپاره، یو پورټ د SFP لپاره او همدارنګه یو پورټ هم په مخه کې د USB لپاره جوړ شوی دی. او همدارنګه ملګرو، د دغه مایکروټیک راوټر په شا طرف کې یا هم بیک سایډ کې چې ګورئ تاسو ملګرو، د ریسیټ بټن شتون لري او همدارنګه د په بیک سایډ کې د کنسول پورټ شتون لري چې د دې په وسیله باندې موږ کولی شو کنسول کیبل وصل کړو دغه مایکروټیک راوټر سره او کنفیګوریشن یا تنظیمات یې ترسره کړو. او همدارنګه په دې کې د پاور پورټ شتون لري چې د دې په وسیله باندې برېښنا یا پاور موږ وصل کوو مایکروټیک راوټر سره. ملګرو، دا هم د مایکروټیک راوټر هغه ټولې ځانګړنې دي چې د مایکروټیک راوټر په اړخ باندې لیکل شوي دي او تاسو یې کتلی شئ. همدارنګه ملګرو، موږ د مایکروټیک راوټر د GUI یا ګرافیکي صفحې په وسیله باندې کولی شو په مایکروټیک راوټر کې ځینې بدلونونه رامنځته کړو. او همدارنګه GUI صفحه یا ګرافیکي انټرفیس چې د ملګرو د مایکروټیک راوټر په کارولو کې اسانتیا رامنځته کوي. ملګرو، لکه څنګه چې ګورئ، د ایترنټ پورټونو لپاره هر یو لپاره یو څراغ شتون لري، یعنې کوم پورټ چې موږ سره فعال وي دغه څراغونه لګیږي او کوم پورټ چې موږ سره غیر فعال وي دغه څراغونه بند وي.
دا هم د جی یو آی یا ګرافیکي انټرفیس صفحه د ملګرو چې وروسته به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه دا روښانه کیږي او په دې کې څنګه کار ترسره کیږي. دا به هم تاسو ته در وپېژنم. د دریمې ویډیو دویمه برخه د مایکروټیک راوټر سره فزیکي اړیکه رامنځته کول. مایکروټیک راوټر ته د لاسرسي لپاره لومړی فزیکي اړیکه رامنځته کوو او د دې لپاره یو کمپیوټر او یو دانه کټ 6 کیبل چې د RJ45 کنیکټورونو درلودونکی وي اړتیا لرو. یعنی ملګرو د دې لپاره چې موږ یو مایکروټیک راوټر له یو کمپیوټر سره وصل کړو نو دغو درې شیانو ته اړتیا لرو. لومړی یو مایکروټیک راوټر باید موږ سره په واک کې وي. په دویمه برخه کې موږ یو لیپټاپ یا هم ډیسکټاپ کمپیوټر ته اړتیا لرو او دریم یو دانه کټ 6 کیبل چې د RJ45 کنیکټورونو درلودونکی وي. نو دغو درې برخو ته موږ اړتیا لرو ترڅو چې د مایکروټیک راوټر په فزیکي بڼه د یو کمپیوټر سره وصل کړو او اړیکه رامنځته کړو. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه ملګرو، مایکروټیک راوټر سره د فزیکي اړیکې لپاره موږ مایکروټیک راوټر، کټ 6 کیبل او همدارنګه یو لیپټاپ یا هم ډیسکټاپ کمپیوټر ته اړتیا لرو. نو لومړی موږ مایکروټیک راوټر ته پاور ورکوو یا هم برېښنا ورکوو ترڅو مایکروټیک راوټر زموږ روښانه یا هم چالان شي. څنګه چې تاسو وینئ ملګرو، د پاور اډاپټر هغه کنیکټر مو د مایکروټیک راوټر په پاور پورټ کې ونښلاوو او همدارنګه پاور اډاپټر موږ له برېښنا سره وصل کوو ترڅو مایکروټیک راوټر ته برېښنا ورکړي او مایکروټیک راوټر روښانه یا چالان شي. څنګه چې تاسو وینئ ملګرو، زموږ مایکروټیک راوټر پاور سره وصل شو او همدارنګه روښانه هم شو. اوس نو ملګرو کټ 6 کیبل را اخلو او RJ45 کنیکټر یې د خپل مایکروټیک راوټر په 4 ګیګا بیټ ایترنیټ پورټ کې وصل کوو. همدارنګه د کیبل بل لوری ملګرو د لیپټاپ په ایترنیټ پورټ کې وصل کوو. کله مو ملګرو چې کټ 6 کیبل د مایکروټیک او لیپټاپ سره وصل کړ نو لیپټاپ روښانه کوو. اوس ګورو ملګرو دلته چې د مایکروټیک راوټر 4 پورټ موږ سره آن شو او هغه څراغونه هم لګیږي او بندیږي. یعنی دا په دې معنی چې موږ سره د مایکروټیک پورټ آن شوی ده او کنیکشن یا هم اړیکه رامنځته شوې ده. د دریمې ویډیو دریمه برخه د وینباکس پیژندنه. وینباکس د مایکروټیک راوټر لپاره یو له ډیرو نامتو او کاریدونکو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي او ځانګړنه یې دا ده چې د مایکروټیک کاروونکو ته د ګرافیکي یا جی یو آی محیط رامنځته کوي. د دې پروګرام په وسیله کاروونکي کولی شي چې په ډیرې اسانۍ د مایکروټیک راوټر وکاروي او تنظیم یې کړي. وینباکس یو کوچنی پروګرام ده او دغه پروګرام هم تاسو کولی شئ چې د مایکروټیک له ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړئ. دا هم د وینباکس پروګرام لپاره هغه لوګو ده چې د وینباکس پروګرام لپاره کارول کیږي. ملګرو لکه څنګه چې مو یادونه وکړه د وینباکس پروګرام یو داسې پروګرام ده چې د مایکروټیک راوټر لپاره یو ګرافیکي محیط رامنځته کوي او دغه ګرافیکي محیط په وسیله باندې موږ په ډیرې اسانۍ سره کولی شو یو مایکروټیک راوټر تنظیم او همدارنګه د لاسرسي وړ وګرځوو. ملګرو د وینباکس پروګرام د ډاونلوډولو لپاره د URL په برخه کې www.mikrotik.com لیکو او انټر بټن باندې کلیک کوو ترڅو د مایکروټیک کمپنۍ رسمي ویب سایټ موږ ته خلاص شي. کله چې د مایکروټیک کمپنۍ رسمي ویب سایټ موږ ته خلاص شو نو دلته په مین مینو کې ملګرو د سافټویر په برخه باندې کلیک ترسره کوو او بیا ملګرو د وینباکس ورژن د خپل وینډوز مطابق که چیرته 4 بیټه وي نو 4 بیټه انتخابوو او که 32 بیټه وي 32 بیټه انتخابوو او بیا د وینباکس 4 بیټه ورژن انتخابوو ملګرو ترڅو موږ ته په مستقیم ډول باندې ډاونلوډ شي او ګټه ورڅخه پورته کړو. د دریمې ویډیو څلورمه برخه د وینباکس په وسیله د مایکروټیک راوټر ته لاسرسی. کله مو چې له مایکروټیک راوټر سره فزیکي اړیکه رامنځته کړه او د وینباکس پروګرام مو هم په خپل کمپیوټر کې نصب او کارولو ته چمتو کړ نو د وینباکس پروګرام پرانیزو او د مک ادرس او یا هم د آی پی ادرس په وسیله له مایکروټیک راوټر سره وصل کیږو. د دې لپاره چې د مایکروټیک راوټر د وینباکس په وسیله تنظیم کړو نو باید د مایکروټیک راوټر له عامل سیستم سره وصل شو او یا ورته لاسرسی پیدا کړو. نو په دې وخت کې له دوه حالتونو سره مخ کیږو چې په راتلونکي ویډیو کې به په اړه معلومات وړاندې کړم. ملګرو دا هغه معلومات ول چې په دې ویډیو کې ما تاسو ته ځای پر ځای کړي وو. هیله ده چې دغه ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي او ستاسو په علم کې یو څه زیاتوالی رامنځته شوی وي. له پاملرنې څخه مو مننه.
هیله ده چې زما چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو نورو اړینو او معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. ملګرو دا هم زما د یوټیوب چینل لینک دی، تاسو حتما یو ځل زما یوټیوب چینل ته وردننه شئ، زما ویډیوګانې در سره وګورئ، چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم ملګرو، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.